د خوست شمال خرم سیندیزې حوزې تر نظارت لاندې د یونسکو په مالي ملاتړ د څه باندې 80,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د مرکز په شمول 4 ولسوالیو کې پر 8 کاریزونو د بیا جوړېدو چارې روانې شوې. مسؤلین وایي چې دغه کاریزونو د جوړېدو په جریان کې به سلګونه بیکاره کسانو ته کاري زمینه برابره او ترڅنګ یې سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې به خړوبې کړي. خوست ولایت کې 8 کاریزونه بیا ترمیمیږي چې هغه کاریزونه دي چې هغه د موږ د تاسې د پلارو د نیکو نښې دي او هغه مخکې په یوه وزرنده اوبه وي او اوس د هغو د تخریب له وجې نه د هغو د زرندې د اوبو په ځای یوه انچې ته برابر شوي دي. د سیمو اوسیدونکي د بیا رغونې کارونه خپلو کرنیزو ځمکو ته ګټور یادوي او له اړوند ادارې غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې نورو رغنیزو د بیا رغونو چارو ته هم مخه کړي. دوی وایي چې دغه کاریزونو په وسیله به د پاکو اوبو ترڅنګ د دوی په سیمه کې لسګونه بیکاره کسانو ته کاري فرصت هم برابر شي. موږ د شرکت څخه د بیړۍ ریاست څخه کوم نظارت کوونکي ټیمونه چې دي یا د کلي شورا دغه هم غوښتنه ده د کیفیت نیکور وشي. کاریزونه چې دي دا یوه دودیزې سیستمونه دي، پخواني وخت سیستمونه دي چې زراعتي ځمکې تر خړوبېږي. نو دا څه وخت په خوست او هېواد په بېلابېلو سیمو کې دغه دودیزې سیستمونه تخریب شوي و منځه لوړ چې اوس یې فعلا په خوست کې 8 پروژې په لاره اچول شوي دي د یونسکو مؤسسې په مالي ملاتړ. په افغانستان کې کاریزونه یوه لرغونې سابقه لري او پخوا به خلکو د کاریزونو څخه د پاکو اوبو ترڅنګ د ژرندې په فعال ساتلو کې ترې ګټه اخیسته.